ټولو دا انتقاد کوو چې راز محمد کاکا ولې قانوني نه ته یعنې پاسپورټ یې ولې نه هغه کوو حتی تر دې چې دا ټولې اوبه به هم تېرې شوې بیا به دې خېټې راته خیزونه وهل او بایسکل څه شو رښتیا افغانستان خو خپل وطن دی خپله خاوره ده دې نه خو په خیر ایران سرحد ته ورسېدي ایران ته چې اوښتلي دغه کیسه راته وکړه هلته کوم مخالفت ستونزو سره خو مخ نه شو همدا و چې د عراق حکومت ته دا خبره دغه شوه چې تا څنګه دا یو کال د عراق حکومت خاوره کې تېر کړي او چېرته وي او کوم ځای کې وي او څه دې کول او چا سره دې نه د عراق حکومت چې زندان ته انتقالولي څه یې درته ویل چې ولې دې انتقالوو او ګیرې در باندې وخریاله د اعدام سزا څنګه یو دم په بند او بالاخره په خوشي کېدو بدله شوه دې کې خو به مې په لاره کې خو ګلی باران طوفان نازي او بایسکل خو د دې شیانو په وړاندې مقاومت نشي کولی تا خو تقریبا څو هیوادونه ته یې کول او بیا سعودي عربستان ته رسېدلی دا شیان دې سنجولي دا چې مونږ په همدې ځای نه روانېدم دوی ته مې ویلې زه نشم دا معلومه نه ده چې زه به بېرته کور ته په ژوند راوګرځم یا به راونه ګرځم دا مې بیخي زه خپل ځان سره ویلې وه ښه بیا چې ونیول شولې زندان ته یې وړل شوې هلته در سره وضعیت څنګه کېده د حسان میډیا یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله چې تاسو ټول درانه به جوړ خوشحاله او ژوند به هم ښه رواني وړاندې هم تاسې خبر وایي چې شاوخوا شپږ اووه میاشتې وړاندې له ننګرهاره زموږ ستاسو یو هیوادوال چې اوس زما په خوا کې ناست دی راز محمد کاکا په داسې حال کې پر بایسکل حج ته د تلو تکل کړی و چې د ده یو بډوډی نشته چې دا ډېره سخت کار دی د عراق تر خاورې رسېدلی و هلته نیول شوی و په لومړیو کې د ده په خوله چې په ده د اعدام حکم شوی و وروسته بیا هغه د سزا 15 اووه کلونو ته راښکته شوله او بالاخره د خپلو هیوادوالو په دعاګانو او پرله پسې هلو ځلو چې وشولې د بیرته راخوشي شو او تازه له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی دا چې دغه سفر څنګه پیل شو څنګه زرګونه کیلومتره لاره په بایسکل ووهل شول او په زندان کې پر راز محمد کاکا څه تیر شول دا کیسه له ده سره د خپلې خولې نه اورو راز محمد کاکا ستړی مه شي په خیر خوشحاله یو چې تا سره یو او بیا دې مخامخ ګورو تاسو ستړي مه شئ او په خیر راغلی ستاسو نه ډېر زیاته مننه بلکې د افغانستان د ټولو ژورنالستانو نه مننه چې دا زموږ د غریبانو او مسکینانو غږ تر ډېرو خلکو تر غوږه ورسوو او یو جهان مننه کوم د ستاسو نه چې تاسو زموږ د ایرې ته او زموږ د فقیرو خلکو تر خوا ځان راورسوو الله تاسو سره ښه وکړي خوشحاله اوسئ راز محمد کاکا د شپږو میاشتو کیسه خو په 15 دقیقو یا 20 دقیقو خپرونه کې نه راټولیږي موږ به هڅه دی چې لنډ دغه مهم برخې ترې راواخلو او شروع به د دې نه وکړو چې راز محمد کاکا سره څومره وخت مخکې دا فکر پیدا شو چې دی به حج ته ځي او بیا په بایسکل په داسې حال کې چې تاسې ناروغ هم یاستئ چون دا فکر خو مې د ډېر مخکې نه خو له ځان سره مې وکړه ما چې یاره زه به انشاءالله که خدای وس او طاقت راکړه نو زه به انشاءالله حج فریضې ته ځم او دا مو په زړه کې خلکو سره به د دیني خلکو سره په کېناستون ما د عراق کې د صحابه او زیارتونه یې دغه وکړو چون چې بیا کله به دغه لنډ وخت کې دغه وضعیت د دې حکومت د داسې شو چې روزګار نه و سهار به لاړو ماښام به کېناستو ماښامه پورې به دوکان کې ناستو هېڅ د دې نه مخکې د کورونا سیستم همداسې دغه دوکانداري پکې خراب وه بیا د هغې نه پسې د دې اوسني حکومت چې کوم دغه راغی وضعیت بیخي کار خراب شو سهار به تلو ماښام به راتلو هېڅ هغه د دوکان کرایه او مصارف به هم نه وتلل نو فکر مې وکړ چې راشه د دغې نه بل نور کوم دغلی نشته کور چا دوکاندار سودا چاته نه ورکول ځکه یو دوکاندار ته ډېر کورونه به ور په غاړه نو یو دوکاندار به چا سره دومره لاس وکړي چې 100 کورو ته یا 50 کورو ته قرضداري ورکړي که دا 100 کور او 50 کور ته ټول قرض ورکړي خو به دوکان ختم شو بس هغه دوکانداري هم خراب وي نو وضعیت ډېر خراب و حتی تر دې چې د دې نه مخکې ډېر قرضدار وم ما تقریبا 1,80,000 روپۍ قرضدار یم چون خلکو ته خو مې اعتبار ښه و دوکانداري مو وار روزګار هم ښه و د الله نه شکرګزار و اوس هم شکرګزار و خو یو 15 روپۍ کېدی خپله ګزاره م کوله چاته مو غږ نه خته خو چون دا حکومت چې راغی نو بیخي روزګار په ټپه ودرېد هېڅ نه کېدل بس بالاخره مې ځان سره سوچ او فکر وکړو د لنډو ورځو کې چې کله تلمه خپل ځان سره خو مې دا قصب وخت نه و خو
خو په لنډو ورځو کې چې په 5 ورځو کې مې د خپل کورنۍ ته دا خبره ښکارا کړه یا 4 ورځو کې چې زه دغه بیت الله شریف ته ځم نو دوی هم ماته سوچ او فکر ورته تاسو سره نه پیسې شته نه سرمایه لري ځکه موږ ته معلومي نور هم قرضدار نو ته څنګه ځي بس ما ویلې زه خو زما او ان شاء الله به باسیکل زم چې باسیکل مې دوی ټول ته د تعجب او فکر وکړو چې دا سره رقم چللې خو بیا هم دا چې نیکه لاره او نیک کارو دوی یو مرته نشو چې دا کار مکو یا مثلا دا د دغه کار دی نو ما ته ویل پاسپورت او دا حساب مال پاسپورت خو زه لرم او نور ویزې دي ان شاء الله بس الله مهربانه دی او الله په فضل او کرم سره به مناسب وشي بیا نو حرکت همدا چې و چې د دې ځینان باغ کوم ورځ چې زه روانېدم دوی سره مشوره وکړه او دا د خپل کلي وطن علما او د مشران مې دا راغونډ کړي په همدغه دیره کې چون همدغه عمر دغه و چې ما خپل ټلیفون نه درلود نور هم چا سره د تبدیزي کې اقتصادي حالت د ډېرو خلکو دغه ټلیفون نو چې موږ دلته یو ویډیو کړی یو مرکم کړی علما ډېر راغلو دا خبره زما خلک اوري ولې سټیکر کې زما هو ټلیفون کې ما سره شته دی دا چې بیا د دې ځنه مې حرکت وکړو دا د کلی خلک مشران دا ټولو سره مې خدافظي او ډېر جړاګانې او فریادونه او په همدغه نیت وم چې د غزې ته زه ان شاء الله ورسېږم په لاره د خپل ملک او د خپل وطن او خپل وطنوالو ته خپلو پردو ټولو ته یو دعاګانې وکړو او د الله په در کې او الله قبول کړي او بیا خصوصا د بیت الله شریف او دغه صحابه او په زیارتونو کې الله ته جړا فریاد وکړو د زموږ په وطن باندې یو رحم او فضل پې وکړي او خپل د وطن توبه د وطنوالو دعاګانې خدای قبول کړي نو څومره وخت مخکې تقریبا حرکت پیل کړ نو تقریبا شپږ میاشتې مو په جیل کې تیر کړې یو 50 ورځې مو په دغه لاره باندې د افغانستان یو 20 ورځې مو په افغانستان کې لاره کې تیر شوې 19 ورځې دغه 19 ورځې په ایران کې شوې او 14 ورځې په عراق کې شوې یو وختونه راز محمد کاکا زه بس تا خبرې کته کوم ملګرو موږ ټول پوهیږو چې راز محمد کاکا مشر سړی دی خو او د خبرو کور غورځېدل به مناسب نه خو زه غواړم چې ډېرې کیسې په لنډ وخت کې ترې نه راواخلم او د خبرې په منځ کې زه خطا کوم هغه راز محمد کاکا موږ ته په خپل مشرۍ بخښنه کوي دا خو مخکې له دې نه چې ما دوی ته ویلې چې نصیب قسمت غواړي مرګ او در چې د هر څه د پلاس کې دي دا چې مونږ باندې ځنه روانېدم دوی ته ویلې ځن نشم دا معلومه نه چې زه به بیرته کور ته بژوند راوګرځم یا به راونه ګرځم دا مې بیخي زه خپل ځان سره ویلې وه چې خو مرګ او درد چې دا ټول د الله په لاس کې دی او چون به باسیکل د وسایلو په حساب کې اضافه ټایر مې ځان سره اخیستی او تقریبا 3 ټوپان مې ځان سره اخیستی او د باسیکل ټول د پنچرۍ سامان او د باسیکل د خلاصېدو سامان او د بیرته فټ کېدو ته مکمل سامان مې ځان سره تیار مستریم د دې شیانو زه هم دغه سایکلو کارونه مو کړي وو په بلد راز محمد کاکا په لاره کې خو ګلې باران طوفان نازي او بایسیکل خو د دې شیانو په وړاندې مقاومت نشي کولای تا خو تقریبا څو هیوادونه ته کول او بیا سعودي عربستان ته رسیدل دا شیان دي سنجولي په لاره کې خدای مکه وحشي حیوانات سره زناور سره مخ کېدل ځنې نور خطرونه د خطرونه سنجولي او بیا څنګه د دومره غټ خطر ومانه چې مثلا ته خپل داسې کورنۍ پرېږدي چې هغه مشر زوی دی هغه دماغي تکلیف لري هغه کار نشي کولی د اصلي علت د دې چې دومره غټ خطر ته د غاړه کېښوده ولا خو د افغانستان د روزګار په خاطر باندې چې د افغانستان حالت د یوې ورځې نه بلې ورځ ته همداسې په تېر حکومت کې هم دغسې داسې خاص کار داسې دغه نو خو بیا هم د خلکو یو 15 روپۍ آمدن درلودو خو بیا خصوصا دا حکومت چې راغی نو بیخي هم داسې روزګار پسې مخ په خرابېدو روان و ما سره په خپل لاس کې دغه نو ما دا فکر درلودو دا چې سبا ته چا سره لاس ګرېوان او تا ته خلک راځي زما پیسې راکوي یا دا راکوه دا راکوه نو همدغه مې ځان سره دا کړه او د لارې مشکلات چې وو دا ما ټول د الله سره دا کړو چې په دغه کور کې مرم او په سارا به مرم دا چې ماته کوم ځای کې لیکلي تر هغه ځای به ځان رسومه که مو ژوند په نصیب کې و بیرته د کور د خپل فامیل سره د خپل کورنۍ د خپل وطنوال سره د ژوند کېدو نصیب او قسمت مو نو انشاءالله بیرته به راوګرځو هماغه و چې څه مو په زړه و هماغه تر دې دمه پورې وشو نو دا چې په افغانستان کې کوم سخت مشکلات چې و ماته د افغانستان په خاوره کې ولې چې په سړکونه ټول خراب و ټوټه او ډېر مشکل چې موږ ته د افغانستان په خاوره کې وو ځکه چې لارې خرابې وي مشکلات ډېر وو خو بیا هم د افغانستان د ټولو لارو نه چې ما په چا کوم ورونو سره شپې کړي ورځې مې کړي دي د دې ځای نه تر اسلام قلعه پورې چې زما چا مېلمانه مې کړي زه په ټولو غږ کوم الله دې ټولو سره ښه وکړي ولو که د افغانستان په لاره کې ډېر کېده ټول انشاءالله ما سره هر چا ښه همدردي کړې ده او ډېرې دغه کړي خو څومره ورځو کې دي دغه د تر ایران د افغانستان سرحده پورې دغه لاره ووهله دا مې 21 ورځو کې زه د ننګرهار نه تر اسلام قلعه پورې رسېدلم پر څنګه بایسیکل سره دې څه وکړل
په محفر کې خدای شته دی چې زه طالبان ورنو 10:30 بجې د شپې وي چې زه هغوی هلته ودرولم ما ته ویل چې ته به د شپه باسیکل خدای شته ډېر تعقیب او بکس او زما دا وسایل ټول ولټول چې شه راسره نو بیا مې چې ورته قصه وکړه چې داسې بیا زما هغې تشکري وکړه بعد د هغې نه په یو موټر کې کېنوي نه چې نور خو ځي هغه د خپل کار دی په دې محفر کې هلته زه په چړۍ کې ولیدم چې زه فایده په باسیکل روان وم باسیکل مې نیولی او زه فایدل روان وم نو ما ته یې ویل چې نه دا چې تا هغې دې پورې په دې باسیکل په خپلو خپو ځې ډېر د سړکۍ بیا موټر ته یې وخېجولم نو پولي چرخي پورې هغې موټر به وتلم او بیا له هغې نه بعد چې باسیکل سور شوم د پولي چرخي نه ان تر دغه پورې پولي خشتي جامع جومات ته مې سهار مونځ ورسو جمع مې هلته وکړه ته چې کله بندي وي ستا د کورنۍ له غړو سره موږ خبرې کولې وې دی ناروغه دی یو بډو دی یا ګردنه لري همدغسې همدغسې ما یو ګرده له لاسه ورکړې ده دا چې د ډېرو کلونو تر مخه مې ګرده خرابه وه او بیا مې یو ګرده عملیات وکړ یو ګرده مې لرې کړې وه خو شکر الحمدلله بس په خپل فضل الله په فضل و کرم سره مې هم دومره طاقت راته راکړی و چې انشاءالله به د باسکل باندې د افغانستان خو خپل وطن دی خپله خاوره ده دې نه خو په خیر ایران سرحد ته ورسېدي ایران ته چې وختلي دغه کیسه راته وکړه هلته کوم مخالفت ستونزو سره خو مخ نه شوې لنډو کې دا چې له اوله ما سره پاسپورټ کې زما مشکل و د دغې تګ نه مخکې چې کوم یو ما سره پاسپورټ مشکل درلود بیا هغوی زه بېرته راوګرځولم او ما ته یې ویلي چې ته پاسپورټ دې وخت کم لري اقلا چې باید ستا پاسپورټ شپږ 7 میاشتې یا یو کال وخت ولري ته به دې سفر باندې دا وکړې نو بیا له هغې نه بېرته د افغانستان کوم کمیسار صاحب چې و هغوی ما ته یو مکتوب راکړ بېرته او هغوی په د هرات په ولایت باندې چې هلته اسلام جار صاحب نومېږي زه د هغوی نه ډېر زیاته مننه کوم هغوی ما ته بیا هلته هغه زما مکتوب په حج اوقاف د افغانستان د اسلامي اماراتو کوم چې هغوی چون هلته چې ورلم هغوی حج اوقاف د هرات ولایت چې هېڅ کوم اقدام ونه کړو ولو که حتی ما ته به دې معلومات وشو چې هغه زما کوم دغه چې ما ته راغی په هغې باندې هم داسې خاص پوه نه شو بیا یو بل کس ته یې ورکړو بیا چې کله ولایت ته لاړم نو ولایت نه زه ډېره مننه کوم اسلام جار صاحب نه چې هغوی بیا زما مکتوب وکتو هغوی ما ته بیا امر په وزارت داخله د کابل باندې راکړ بېرته وزارت بیا تا ته نوی پاسپورټ جوړ شو بیا نوی پاسپورټ مې جوړ کړو او دلته بیا مې حرکت یو خبره رضمت کاکا دا چې زموږ لیدونکو چې کله ستاسو کورنۍ د غړو سره مرکه ولیدله ټولو دا انتقاد کوي چې رضا محمد کاکا ولې قانوني نه ته یعنی پاسپورټ یې ولې نه هغه کوو خو د ستا د خبرو نه دا معلومیږي چې تا سره پاسپورټ هم وو او د کومو هیوادونو ویزې دې ولګولې د ایران ویزه مې ولګوله په او بیا مو چې کوم دی د ایران کې چې بیا دغه د عراق زیارتي اقامه مې واخیسته اقامه یعنی هلته ویزه نه وه د عراق هلته ویزه نه وه هلته چې کله څوک ځي نو عراق ته داخلېږي نو د زیارت په دغه باندې د یوې میاشتې په موده باندې اقامه ورکوي او په هغې تللی شي په پاسپورټ کې موجوده ده ایران کې څه سره مخ شولی هلته د خلکو هرکلی درته وکړه د پولیسو دغه وضع حکومت څه مسایلو دغه را سره خیر د ایران خو داسې حکومت دی چې هلته نه کوم وسلې والا کتلی شي ما په ټول ایران کې وسله کسان نه دي لیدلي ولې چون د ایران وضعیت چې دی هېڅ کوم مشکل نه و ځینې ځایونو کې برنه پوښتنې وشوې چې ته یو افغانی څنګه کولی شي چې په سایکل لاړ شي ته پاسپورټ همدومره پوښتنه برنه چا وکړه نور مې نه پېژندلو چې دا نظامي کس دی یا ملکی کس دی هېڅ مې نه شو پېژندلی خو پوښتنه به کېدله رانه یعنې په ټوله کې ایران کې چلند تا سره ډېر ښه انشاءالله ښه چا سره فقط یو ځای کې یو پارک کې ناست وم چې یو کس سره په څنګ کې ناست وم چې ستړی شوی وم او هغه راته په سړک په سر پارک کړو نو هلته اکثریت بعضې پارکونه دي چې سړک ترمنځ دي که نه دوه سړکو ترمنځ هم غټ پارکونه لري هغوی نو هلته ناست وم ما ته یې ویلې زما تر څنګه مه کښېنه فقط همدغه یو کس هغه مې هلته هغه د هغې ژورنالستانو ته وویلي چې په غونډ ایران کې یو عسکر چې ما ته همدغه ویلي چې زه نه غواړم چې افغانۍ ما سره همدغه لباس د افغاني لباس کې د ایران کې ګرځېدلی همدغه افغاني لباس کې په ایران کې هم ګرځېدم او په عراق کې هم ګرځېدم د ایران د خلکو له چلند نه خوشحالی نو زما ته په خپل دغه باندې خو زه خپله خوشحاله یم ولو که یو سړی یو 15 اولاده ولري او په هغې کې یو داسې بېلاري هغه خپل پلار هم چې دی خپل اولاد ته دا خبره کوي چې زه ته سم کارونه نه کوې د مخې نه مې لرې شه نو ولو که هغه په ایران کې بل ملک کې دا چې کوم خلک هلته کوم دغه کېږي دوی حتما یو کوم کار داسې خراب کړی مثلا یا بېلاري کړي یا مثلا غیر قانوني او دغه کړی نو ځکه ورسره دا کېږي نور خو چې دا مختلفو ځایونو کې دغه کېږي ایرانیانو به خپله مونږ ته ویلي
چې هر وطن خو خراب لري نو موږ وې د سیده نه ویو چې ایران کې به خراب خلک نه وي دا د لارې وضعیت چې دا کم قاچاقي خلک زی د دې د وضعیت نه به د ټلیفون د لارې نه خبرېدم چې خلکو به ورسره بده رویه کوله نو اکثریت خلکو به چې دغه ما ته قصه کوله چې دا د ایران هغه سرحدي سیمو خلک دي چې د افغانانو سره بد وضعیت کوي او دا معلومه خبره ده موږ سره خو ما تجربه ما ته معلومات شو چې دا اقلا د سرحدي د ایران په خلک یعنی لک سخت دریزه دي او اطراف خلک لک سخت دریزه زو عراق ته ور داخل شو عراق ته چې داخل شو څه وشو لندو کې دارته وایا نو دا چې زه عراق ته داخل شوم تر دغه پورې تر کربلا پورې خو ان شاء الله هیڅ خبره نه و او د کربلا نه بیا چلته مصورزي تقریبا دا چې مخکې له دینه چې اختر راتلونکي او ماته د افغانستان او ګردو افغانان چې زمانه خبرېدل د ټلیفون د لار نه بیا ماته د اختر مبارکي ویل ما به هم خلکو ته ویله او بیا لاغې نه وروسته چې بیا همداسې د امام حسین او د امام العباس د زیارت کولو نه وروسته په نجف زیارت ته روان شوم چې د حضرت علی کرم الله وجهه هلته دغه د زیارت ته او دغه د نو هلته بیا روان شوم په لاره باندې پرتو خلکو ډېر زما قدرداني او ډېر زیات مهماني زما وکړه او لو که هغه هم د عراق خلکو زه د هغوی نه هم ډېره تشکري کوم او د هغې نه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما په هر ځای کې ما سره ټلیفون کې شته دی او زه د هغوی نه کوم ولو که بیا وروسته ما سره د عراق کوم حکومت کوم دغه وکړه دا زما په فکر او سوچ کې نه وه دې ته رسېږو تر د سعودي عربستان تر پولې ورسېدې سرحده پورې ورسېدې زه د سعودي عربستان آرار ورته وایي دا خلک به زما خبره اوري زه تر هغه ځای پورې رسېدلی وم بیا هغوی د سعودي عربستان پولیسو پورې نه ښودې که نه د عراق استخبارات د عراق استخبارات د دې نه مخته هم دوه ځایونو کې زه ونیولم او بیا مې چې کله پاسپورټ زما وکتل نو بس بیا به پرېښودلم چې سر خو دغه موجوده ده بیا الاخره کې چې دا درېیم ځای کې چې ونیولم نو بس بیا دوی زما نه ټلیفون هم واخیستو هر څه یې واخیستو بېرته په دغه خپل نظامي موټر کې کېنولم او دغه ته کربلا ته امام حسین زیارت ته پورې راوستم او دلته بیا ورقه راته راکړه چې دا هم سفارت ته وښیه خو چون سفارت د سعودي عربستان کوم اقدام ونه دی نه مخته هم زه درې پیرې د سفارت د سعودي عربستان ته ورغلی یم خو چون محافظینو بس داخل ته پرېښودم نه اول ته بیا راته ویل چې ته باسیکل سره راځې باسیکل سره مه راځه بیا مې په درېیم ځل باندې باسیکل بل ځای کې ودرو بغیر باسیکل نه مورل خو چون بیا موږ ته دوی ویزه رانه کړه حتی د سعودي عربستان تر خاورې ورسېدلی وې هلته پولیسو پرې نه ښودلې او د عراقي پولیسو پرې نه ښودلم چې هغې خواته واوړې او هغې خواته ښه بیا چې ونیول شولې زندان ته یې وړل شوې هلته در سره وضعیت څنګه کېده هلته خو له اوله چې دغه اوله ورځ باندې ونیولم هم زه یو شپه یو ورځ څه خبره نه وه خو دویمه ورځ چې شروع شوه هلته بیا استخباري دغه و چې دی په دې خاطر باندې چې ما قانع کړي همدغه چې سفارت ما ته په هغه اسنادو کې لیکلي وو چې زه په 2022 کال د اوومه میاشتې اتم تاریخ باندې عراق ته داخل شوم سفارت ما ته په هغه ورقو کې لیکلي وو چې دا د 2021 کال د اوومه میاشتې اتم تاریخ کې ماته لیکلی وو دا داخل شوی د افغانستان سفارت همدا وه چې په پاسپورټ کې یو کال نیټه مخکې د راوستې وه چې دوی په عراق کې وخت تېر همدا وه چې د عراق حکومت ته دا خبره دغه شوه چې تا څنګه دا یو کال د عراق حکومت خاوره کې تېر کړي او چېرته وي او کوم ځای کې وي او څه دې کول او چا سره دې نه وخت شوی ستا د خبرو نه یو ټکی دلته ما دا وخت چې اصلي مشکل له دغه ځای جوړ شوی چې د 2022 په ځای 2021 لیکل شوی او هلته د عراق حکومت دا شک کړی چې د راز محمد کاکا په عراق یو کال وخت تیر کړ خامخا به شک کیږي او خامخا شک راځي یعنی په پاسپورت کې د تاریخ یا د نیټې تیروتنه وه دا د افغانستان پاسپورت کې نه وه پاسپورت کې خو چې کوم د اقامت صحیح وه یو کال هغه کوم دغه چې ما ته دوی دغه راکړی او سفارت دغه کې مشکل کوم ورقه مکتوب چې درکړی هغه مکتوب اوس لري د سلیک سره شته هغه خو چې کوم د عراقي حکومت ما نه واخیسته نو ما دا ټول کوم اسناد چې دا ټول ما موبایل کې ما سره دغه کړي ثبت کړو ما ځان سره عکسونه ویستي خو د دغه ورقې عکس ما نه ویستی په همدې خاطر دلته ما ته راکړه 2 ساعته بعد بیا استخبارات ونیولم او فکر مې همداسې و چې د دې نه هم تصویر وباسم خو فکر مې نه و هغه ورقې نه دغه شوي خو هغوی ته خپله بهتره معلومه ده ولې ما د سفارت سره وروسته د دې نه چې زه 2 میاشتې بندي وم او 2 میاشتو نه بند وروسته بیا هغې جیل نه بوتلم بل جیل کې چې بیا کله د سرفرست سفیر چې کله ما سره دغه نو هغې ته مې ویلي چې تاسو خو ما ته به د اسنادو کې دا شی لیکلی و نو هغې
هغه ویل چې موږ نه اشتباه شو هغه خپل اشتباه ومنله هغه دا ماته خو دا ویل چې اشتباه نه شو او هغه به موږ اصلاح کو نو مالوز به اصلاح سو کوم ماته کوم سزا چې کوم راکړه هغه سزا باندې وروسته لړ غږیږو د عراق حکومت چې زندان ته انتقالولي څه درته ویل چې ولې دې انتقالو هغه چې دوه میاشتې خو چې په یو جیل ابو غریب کې زندان چې هغه وته سجل وای موږ تاسو وته زندان وایو دوه میاشتې مو چې تیر کړې بیا د هغې نه بل جیلو چې مرکزي بغداد شرطې صالحي ورته وایي بس هغې ته انتقال کړم بیا تر ډېرو ورځو پورې بیا هلته وم هلته هم بس بیا راسره سفارت چې کله سفارت سفیر راپسې راغی ده راته ویل چې کله ستا قرار د محکمې راغی نو موږ به انشاءالله تا ته برات درکړو بیا به که د افغانستان حکومت موږ سره کوم بودیجه موږ ته رام نه کړه او کوم همکاري موږ سره هم نه کړه موږ په شخصي لګښت باندې ته افغانستان ته د کابل میدانوي سفارت کارکوونکو مشرانو ویل او چې موږ ته د کابل د میدانوي پورې انتقالولی شو میدانوي کیسه له وروسته راځو دوی درته څه ویل چې ولې مو نیولې ته د په کوم تور باندې ونیول شولې ته خو د عراق ته مثلا د زیارت په اقامې داخل شوی وي او بس دوی خو چې لاونه ونیولو چې ته داعش او ته تورریست او ته طالب او ته القاعده نو په دغه تور باندې ځنیولی وم او چون دوی به چې هر سوال کوو نو هلته ترجمان موجود و هغې به ترجماني کوله ما به دا کولو هغه دا چې زما رښتیا ټول دوی ته دروغ ښکارېدل ځکه ترجمات او نو غیر قانوني خو نو اقامه را سره وه اقامه هلته یو کال مخکې سا لیکل شوی و که نه نو پاسپورټ صحیح و ما هغې ته دومره ویلې چې تاسو زما دې ته مه ګورئ چې زما اقامې ته مه ګورئ اقامه خو وروسته لیکل شوې ده تاسو دې ته وګورئ چې زما پاسپورټ په کوم تاریخ اخیستل شوی دی ما خو پاسپورټ چې په افغانستان کې کله نوی واخیستو نو لومړی ځل ایران ته او بیا د ایران نه عراق ته داخل شویم تاسو زما پاسپورټ وګورئ چې د پاسپورټ تاریخ زما کم د محکمې حکم چې وشو په څو کاله بند ویل کېږي چې تاسو اعدام په بند محکوم شوي وئ د ایران په سزا محکوم شوي وئ د لومړي ځل دپاره ما ته اعدام ویلي او په دویم ځل باندې راته ویل چې ستا 15 کاله قید دی او د دریم ځل دپاره بیا ما ته ویل چې ته به په 7 کالو محکوم عمر باندې ته محکومیږي او شپږ میاشتې خو زندان کې تېرې شولې څنګه تېرې شوې څه رقم چلند در سره کېده خواړه څه ډول و ته خو ناروغ هم وې دوایي دا حساب کتاب درمل څنګه کېدل بس د زندان شپې خو یوازې ما باندې نه هلته نور همدغسې سنیان ورونه ډېر زیات بندیان دي او همدغسې د عراق نورو شیګان هم بندیان دي چون دغه وضعیت د ټولو خلکو سره دغه خو څومره چې ما ته سخت و دومره به نورو ته سخت نه و علت یې دا و چې کله به موږ په ډېر یو سخت ځای کې اچول کېدو چې ډېره تنګه کوټه وه چې تقریبا یو نیم کې دوه په دوو کې حسابېده دې کې به موږ 3 کسان پراته وو ځنه کسان به چې د تحقیق لاندې دغه وو هغه به نه قانع کېدل یا به نه دغه کېدل هغه به تر ډېره مودې پورې پکې پراته وو دا چې د 4 ورځو پورې په مودې باندې په هغه سخت ځای کې چې ډېره سخته ګرمي وه په هلته پرتې وو پکې نه وو حتی اودس ته هم موږ نه پرېښودو صرف بې ادبي د معافي په 3 ورځو کې لکه په 4 ساعتو کې بیا موږ 3 ځل دپاره صرف د ضرورت په خاطر پرېښودو نور به موږ د لاس په د یو ورغوي باندې موږ ټول اودس کوو او په د هر د بیا تیمم به مو په هغه موږ مونږ کوو حتی مانځه ته هم پرې خودو روسته د 4 ورځو نه په همدغه 4 ورځو کې په دې 4 ورځو کې به هم موږ په دې کې پراتو د اوسېدو ځای هم دا په دې کې به بیا چې کله موږ هغه محکمه به کېده په همدې جیل کې دننه ځای نه و په هماغه کې به دغه کېدو نو هلته به چې دی موږ د محکمه کېده او تحقیق به کېده نو موږ به سکنجه کړو او په سکنجه کې به یو طرف ته برقونه راته ولګول 3 ځایه چې غوږونو ته سینې ته بې ادبي د معافي دغه ته که نه او وروسته له هغې نه بیا په بل طرف ته په دې سپېږمو باندې بیا راته داسې دغه غوندې واچو د په خپو به راته په دې سر به یې راته په سپېږمو باندې بیا راته خپې کېښودې بل طرف ته به پیپ ورسره و په خپو په سر باندې به یې وهلو او د اوبو پیپ به سټارټ اوبو به په دې کله په پیپ اوبو به راته په دې خوله کې کېښودو کله به په سپېږمو کې راته کېښودو حتی تر دې چې دا ټولې اوبو به هم تېرې شوې بیا به دې خېټې راته خیزونه وهل حتی چې ما به دا چغې ورته وهلې چې نور هېڅ مشکل ما دپاره نشته دی خو مشکل همدغه دی چې ما عملیات کړی دی ډېر دغه نو داسې حالت ته راوسو چې ما موږ لغزه چې دوی به موږ ته دغه تحقیق لاندې به هم تعقیب و هم به وهلو هم به سکنجه وه هم به برق هم به د اوبو پیپ په خوله باندې او په
سپېږمو باندې اوبه تېرولو له دې تر څنګه چې دغه سزا سره هم وهلم پکې وو. د برېښنا برق شاټونه هم درکول د برېښنا هم شاټونه راته راکړل، خو دا چې زه د ټولو نه په دغه باندې ډېر زیات خفه شوم. هغه خبره مو چې مخکې موږ نه باندې تېره شوې هغه مو تاسو ته ونه کوله چې د ټولو نه مخکې ګیره په موږ باندې لاول ځله کړه، به ډېر سخت خفه شوم. او ګیره در باندې وخریاله دې ظالم حکومت موږ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سنت را باندې کړی کړه په زوره. په دې ډېر زیات خفه شو. نو ما ورته ویل ما چې زما ګیرې تاسو ته څه ویلې، دغه ګیره خو ما نه د طالبانو د ویرې پرېښي نه مې د نورو چالو ګیره د هر سړي خپل کار دی، څوک یې پرېږدي څوک یې نه پرېږدي، د هر سړي خپل کار دی، موږ مشکل نشته. خو ما چې په خپله خوښه په خپل دغه چې خپل ټلیفون یې راکړ او راته ویل چې تا نه خپله کورنۍ په دومره وخت کې خبره ده مال چې نه. بیا هغوی یو ټلیفون راکړه، حتی چې خپل ټلیفون را سره نه و، خو دلته په کابل کې ما تقریبا 12-14 کاله مخکې له دې خپل د روزګار نه مخکې ما ډریوري کوله په کابل د ساوث کې. ما د خښتو موټر به ما چلوو او خپله غریبه مو کوله. نو د هغې او بیا کابل کې شرکت و په کوی مرکز کې، د هغې نمبر و ډېر اسانه و. نو د خپلې کورنۍ نمبر هم نم را سره دی، دغه مې خراب شوي، فکر مې نه و، ذهن کې مې نه و. او بیا مې هغه کس نمبر چې و لږ اسانه و، بس هغه ته مې ټلیفون وکړو چې زه په عراق کې بندي یم او دغسې ما ته او دغه اعدام حکم را کړی دی او دغسې 15 کاله قید را کړی، تاسو زما یو دغه وکړئ، زموږ کورنۍ خبره کوي. هغه هم دا و چې هغه سړی ډېر دغه اول د وزارت خارجې سره رابطه کړې وه، بیا بعد د هغې نه دلته کامه کې زموږ څه دوستان دغه کلي وطندارانو دوی ته ټلیفون کړی، بیا دې وطندارانو بیا زموږ خپل کورنۍ خبره کړې وه. زما یو ورور سفارت خبر شو، څه همکاري وشو؟ بیا سفارت ته هم دغسې ټلیفون وکړو، کله چې وایه دغه راغی سفارت سفیر راغی، هغې فقط هغې ته مې دومره ویلي چې زه مریض یم، زما د تداوۍ غم وکړئ. او بل زما پوښتنه وکړي چې زه په کوم تور چې نیول شوی یم، دا دوی خو ټول تورونه ما ته ویلي چې ته داعش یې او ته جاسوس یې او ته تورریست یې. نو مال دغه شی خو په ما کې نشته دی، ولې په دې چې د افغانستان نه زه را روان شوی یم تر دې دمه پورې ټولې ویډیوګانې ما سره موجودې دي. بیا دوی هم یو بل نوم په ما باندې کېښود چې تا د صدام د قبر نه لیدنه کړې ده، هلته تصویرونه مالشداره شی، نه صدام قبر ته تللی یم او نه مې د صدام لیدلی دی، صدام قبر لیدلی او نه مې هلته ویډیو کړې او نه مې کوم ټلیفوني رابطه را سره خلکو کړې وه چې هلته را سره فلم برداري وکړو. نو ما ورته ما زه دې دپاره نه، زه صرف صحابه او زیارتونو ته راغلی یم چې د صحابه او زیارتونه وکړم او هغه مې وکړو، نور داسې کوم ورانکارۍ دپاره نه تللی وم او نه مې په فکر کې و. ښه، بیا راخوشي کېدو کې ستا لوی لاس د چا و؟ چا در سره همکاري وکړه که نه خپله؟ دا چې د افغانستان د الله فضل او کرم سره د وطنوالو دعاګانې وي او د ژورنالستانو غږ و چې د ډېرو خلکو یې زموږ غږ ورسوو. همدغسې د افغانستان د چارواکو د اسلامي امارت هم د دوی کوشش او منډې تړلې وي چې دوی د هغې حکومت سره هم رابطې کولې، چون چې خیر هغوی خو به هلته دا خبرې کولې چې موږ د افغانستان د اوسني حکومت په رسمیتو سره نه پېژنو، خو هم بیا دوی ډېرې هڅې او ډېرې هلې ځلې وکړي. خو زه د افغانستان د حکومت نه هم مننه کوم او په تیره بیا د افغانستان کوم سفارت چې موجوده په عراق کې دی، دغه سفارتونه په همدې دپاره دي چې یو کوم ملک کې چا سره خلکو ستونزې حل کړي که نه. چون سفارت هم په دغه حالت کې چې که زه هلته په دې ځای کې بیا ما ته راغی او ما سره خبرې شریکې کړي، نو ما ته ویل موږ ستا هر یو مشکل ته ولاړ یو، ستا مشکل به حل کوو. نو زه هم خوشحاله شوم. دلته د اعدام سزا څنګه یو دم په بند او بالاخره په خوشي کېدو بدله شوه؟ دې کې خو به مې دا چې د نړیوال خبر شو، ټول خلک خبر شو، ژورنالستانو زموږ غږ تر خلکو تر غوږه ورسو، دا ټوله د الله فضل او د الله رحم او کرم او د نړیوالو دعاګانې، خصوصا د خپلو وطنوالو دعاګانې وي او د دې خلکو په دعاګانو او د الله په فضل او کرم سره انشاءالله الله خپله خوشي کړو. خو زه ټوله هم یو دغه یو خبره بله کوم چې سفارت را سره دا کومه وعده چې کړې وه چې مونږ که د افغانستان د اوسنی حکومت مونږ ته کومه بودیجه رام نه کړي، نو مونږ په شخصي لګښت باندې تا د افغانستان میدانوي د کابل میدانوي پورې انتقالولی شو. خو چون د خپلې خبرې تر شا دوی ونه درېدل، چې کله ما ته محکمې قرار راکړو، اخرنۍ محکمه زما وشوه او قرار برات راکړه، نو بیا مې چې دوی سره ټلیفوني او د میسج د لارې رابطه کوله، نو دوی مونږ ته ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت مونږ ته نه بودیجه راکوي او نه مونږ ته کوم معاش راکوي.
کوي او موږ هم کوم بودیجه نه لرو چې موږ ته انتقال وکړو نو ته خپل ځان غم په خپل وکړه. تا خو وخت وړاندې خبرو کې مې خبر هم دلته نسم تا نه پیسې فکر کوم مغلطه په محبس کې خسل شوی وجب کې خرچه مرچم در سره دا چې ما سره خپل کومې پیسې وي چا ما سره لاره کې همکاري کړې و $2,15,000 دغه $2,15,000 دینارو $100 او تقریبا $100 را سره او د سلګي افغاني او لګي ایرانی پیسې را سره وي دا مرانه د عراق دغه کوم حکومت شو ډیر نه واخیستلې سره د باسیکل سره نور وسایل سره راته ویل دا بس امانت پرتی چې کله خوشی کېدی مونږ درکو نو شراتم دي اره جیل نه مجرات مال زما امانت ودا چې کله تاخيري خوشی کېدی دا به مونږ درکو اخر کې را خوش کېدم بس سمره ترانه کړ تش جپاته تش جبه سم او باسیکل څه شورشتي باسیکل همرانه تقریبا چې ځکه لا خوش کېدم د شورت صالحین زما در خوش کېدو نه یو هفته مخکې په کم ځای چې وراړو هغه ځای کې وو زما در خوش کېدو نه یو هفته مخکې هغه ځای نه باسیکل بې ځایه شو بیا مې په سترګو ونه لید خپای پسې نو خفه خو ورپسې په دې خاطر ما چې دغه باسیکل ما سره د افغانستان دی ولې ملګری مو ډېر سخته او بل ډېر ښه باسیکل ما چې باسیکلونه مو ډېر لیدلي ولو که عراق کې ډېرو خلکو لیدلي په ډېر جګ قیمت ما نه په عراق کې خلکو وغوښتو ما چاته ورنکړه حتی په $300 رانه خلکو وغوښتو او په $500 رانه خلکو وغوښتو ما ورنکړه جاپاني بایسیکل به جاپاني بایسیکل ښه خبر بیا د لیدونکو مرسته ستړي کېږي ولې محمد شینواری ملګری موږ همکار دی هغه هم ناسته بیا وایي چې د خبرې د ډېرې اوږدې شو بل چېرته هم روان یو بېرته چې راوتلې تا فکر کوم په هوایي میدان کې څو ورځې همداسې بې سرپرسته پاتې وې لنډ دغه راته تشریح کړه دا چې په جیل کې کوم مرګري ما سره بندیانو الله دې دوی سره ډېر ښه وکړي هغه دوی ما ته پوه شو دوی ما ته هم دا ویلو چې ځینې سفارتونه د ځینې بندیانو سره خپلې وعدې نه ترسره کوي او دا چې مخکې موږ تا ته ویلو بیا هم درته ویو هماغه بندیانو د کور ودان وي هماغوی په خپل یو شخصي لګښت باندې حاجي اسام په نوم باندې وربي $210 د عراق د نه تر دوبۍ پورې د $200 لکه ټول د کنه د عراق نه تر دوبۍ پورې او د دوبۍ نه تر کابل پورې ما ته ټیکټ کړی وي خو چون چې هلته ما ورځې تېرې شوې نو ما بیا شکایت وکړم ما دا څنګه ټول خلک زمانه په زرګونو خلک بندیان راځي او انتقالېږي په مختلفو هیوادونو خلک لکه د مصر شو سوریه شو ترکیه شو د اردن خلک شو ایران خلک شو پاکستان انډیا بنگلاديش خلک شو د چین خلک شو د یونان خلک شو د حتی د نورو ملکونو خلک هم دلته موجودیت لري چې به خوش کېدل او بیا به دوی دغه کېدل نو مارته زمانه روسه خلک راځي انتقالېږي ما کې مشکل شي حتی د عراق حکومت هم دا غوښتل کوله چې تاسو سره نورې پیسې موږ ته راکړي موږ ته خلکو ما سره نورې پیسې وینه ما چې کومې پیسې را سره هغه تاسو واخلئ نو ما سره نورې پیسې کم دي نو په اتمه ورځ باندې هماغه موټر چې موږ د جیل نه راوستو او میدانوي ته هماغه موټر بېرته بوتلو او جیل ته بیا مې تقریبا 10 ورځې نورې په جیل کې بیا تېرې کړي وروسته د 10 ورځو نه بیا چې کوم دی دا پیسې بالاخره چا درکړې بیا نو همدغه سره مې رابطه وکړه بیا په سفارت سره او بیا ټلیفون دوی راته راکړ بیا مې د افغانستان د حکومت سره میسج مې ورته وکړو د افغانستان حکومت بیا $2,500 بیا دوی د عراق حکومت ته ورکړي وي او بیا لا پاغې نه بعد بیا چې بیا زه پاغه روپو باندې دوبۍ او کابل ته بیا راورسېدم دوبۍ ته بیا زمیني رااله بیا دوی د عراق حکومت چې لکه دوی نه پیسې اخیستې وي لکه نورو ملکونو کې خو ډیفولټ داسې دی په هر یو ملک یوازینی ملک عراق دی چې څومره ما د نورو خلکو نه واورېدل چې نورو هر ملک ته چې خلک ځي نو هغه ملک کې په خپله غاړه باندې هم ډیپورټ کوي او هم یو څه پیسې څه تعداد پیسې ورته هم نغدې ورکوي خرڅ په خاطر باندې یوازینی ملک عراق دی چې دوی د بندي نه ریپورټ پیسې هم اخلي او خپل شخصي پیسې هم ترې نه اخلي او حتی چې نورم چې ور سره غم ته نه اخلي نو بیا د افغانستان د حکومت نه اسلامي اماراتو کوم پیسې چې وي دی ورکړي وي نو په هغه پیسو باندې زه د ایران د سرحد پورې رالم یوازې چې د افغانستان سفارت ما ته صرف $50 راکړو چې په هغې باندې افغانستان خاور ته نشم را رسېدلی خو چون په ایران کې بیا هلته ما یو 15 لکه تومن ماته یو شمالیوال ورو چې داود نومیږي د پروان ولایت دغه د باګرام ولسوالۍ اوسېدونکی و چې تقریبا د 15 کلونو پلار زوی عمل ته اوسېږي هغه ته کومک وکړه هغوی راسه د 15 لکه کومک وکړو نو ما ته خو یې لا ویلې دا به مونږ قرض درکو بیا په افغانستان کې مونږ ته راکړي
بیرته به موږ ته راواله کې دغه ټوکې را سره کولي بیا له هغې نه چې کله را کېده موږ ته دا موږ ته د الله د رضا دپاره درکړي دې خوا نه هم چې تلم په باسیکل باندې هغې را سره ډېره غټه مرکه کړې وه او ډېر هم غټه همکاري را سره کړې وه دا چې ما په ایران کې کوم سفارتونه نه ولیدلي لکه د دوبۍ سفارت شو د کویټ سفارت شو د دغه سفارت شو د عراق سفارت شو د دې سفارتونو په لیدو په خاطر من لاول ځله همدې ما سره همکاري کړې وه په یو موټرسایکل یې ګرځولی وم هغوی د کور ودانې بس وروستیو خبرو ته راځو بالاخره افغانستان ته راورسېدې اوس د کورنۍ وضعیت څنګه د لنډې تشریح کې اقتصادي وضعیت څنګه دی نو د اقتصادي وضعیت خو دغه تاسو خپل لیدل حالت ولیدل چې فعلا د پاره ما سره هم دکانم چې د ما خپل نه لیدل چې زه راغلم خو چون د خبرو په اورېدو په خاطر باندې ګورم چې وضعیت د دکانم خراب دی د کور وضعیت هم برابر نه دی دا چې زه د ټولو اړتیا ډېره ده نو لاسنیوي ته حتما اړتیا ده همدغه اوس فعلا زه مریض یم او د ورځې میلمانه راځي ګڼ تعداد میلمانه راځي ستړي مشي ته د ټولو د کور ودان وي الله د ټولو سره ښه وکړي حتی تر ستاسو پورې د ټولو ژورنالستانو نه زه مننه کوم چې دوی زموږ د غریبانو او مسکینانو تر څنګه لیدنه وکړه او موږ سره د خپله دغه شریکې کړي الله دې دوی سره ښه وکړي الله دې د دې ټولو مسلمانانو هم دا دنیا ښایسته کړي او همغه دنیا زه د دوی نه ډېره زیاته مننه کوم وخت دی خلک وروسته دوه پوښتنې دي لنډ ځوابونه یو د یو دقیقه وخت به ورته ورکړو ښه خاطره په دې ټوله لاره څه وه لنډ یوه ښه خاطره د ټول لارې نه سفر نه چې لرې دا راته ووایه ښه خاطره هغه وه چې ما سره په هر ځای کې تلم او هر سړی به خوشحالي نیک او نیک ځای او نیک قدم و چې ما اخیسته هر سړی په ورین تندي او په ښه خوشحالۍ باندې ښې دعاګانې ما ته هم کولې او ما ورته هم کړي دي او د زندان خاطرې وي هغه بدې خاطرې خو ټولې د زندان وي یو بله خبره ده چې دا دغه کم تکل چې دی کړی فکر کوئ ښه کار دی کړی او که نه پیمانه وروایي وروسته نه زه خو په دې تګ باندې خفه نه یم ولو که دې نه زیات تکلیف هم وی زه پرې خوشحال یم ولې بیت الله شریف په تګ باندې ولې چې چون زه بیا هم د خدای نه غواړم چې انشاءالله یوازې ما نه چې بلکې د ټولو مسلمانانو د پکې الله پاک نصیب وکړي همدغسې مې په دې ټوله لاره ټولو مسلمانانو ته دعا کړې دي خصوصا خپل ځان او خپلې کورنۍ ته هم همدغسې کړي دي او په لاره چې چا به زه لیدلم او خلکو به همدغه دعاګانې غوښتې همدغسې هغې ورونو ته مې هم کړي دي او بس نور د ژوند نصیب قسمت موږ ته مې همدغه لیکلي بیا خو به اراده نه نو د بیا ارادې کول دپاره که چې ته ما سره چا همکاري ونه کړه نو دا چې زه د فعلا دپاره یوازې تللی وم کېدای شي آینده کې د خپل فامیل سره هم دغسې یو تکل وکړم لکه خلک باید څه همکاري وکړي چې ته بلته په خپل وطن پاتې شي نو که د ملک وضعیت په دغه حالي نو که د په لاره مرګ یا درد دی دا مې ټول په غاړه اخیستې او قبول کړي مې دي یعنی غوښتنه یې دا ده چې باید یو کار روزګار برابر شي چې هم په وطن پاتې شي ښاد شي آباد شي او خپل وطن وخوري یوازې زه نه ټولو ملک د ټول وګړو دپاره باید داسې یو روزګار او دغه برابر شي دوی باید داسې یو اقدام وکړي چې ټول وګړي د افغانستان د دوی نه یو خوشحاله اوسي او د ملک برقراره اوسي د ملک غریب او مسکینو د خلکو ته توقع وشي د دې خلکو خبرې خلکو واوري د دې خلکو د کوم دغه وشي د دې مشکلاتو ته خلک باید وګوري دا ملک چې دی شکر دی الحمدلله مسلمان ملک دی او بیا داسې یو ملک دی چې پاکه خاوره ده او سپیشلی خاوره ده د هر څه پکې شته فقط د کار روزګار کمی دی پکې د کار روزګار د پیدا کېدو په هیله ډیره زیاته مننه راز محمد کاکا چې وخت یې راکړ او د یو نیم ساعت یې موږ ته ځانګړی کور دی آباد درنو لیدونکو له تاسې هم ډیره مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه واورېدله خوشحاله اوسئ کور مو آباد د بیا لپاره د دغسې یو خپرونې سره چې بیا درته حاضرېږم موږ په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ لوی الله مو مال شه